ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې. په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دیني علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه د ټولنیز ژوند له مخې په ټولنه کې هر وګړی مسؤلیت لري. هغه که د ژوند مخته وړل یاد کو یا د خپل ورځنیو چارو بوختیا وبولو. د دې مسؤلیتونو له مخې ټول وګړي، هغه که نر دي او که ښځې، خپل مسؤلیتونه باید په ښه شان سره ترسره کړي تر څو یوه سالمه ټولنه ولرو. په افغانستان او نورې نړۍ کې یوه داسې جمله چې د هر وګړي په زړه ده چې وایي که چیرته یو نارینه تعلیم ولري هغه یوازې یو شخص ته روزنه ورکولی شي، خو ولې که چیرته یوه میرمن تعلیم ولري هغه یوه ټولنه روزي. السلام علیکم. د ژمن راډیو تلویزیون قدمنو لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د نننۍ خپرونې موضوع مو په ټولنه کې د لوستو یا تعلیم یافته ښځو رول ته ځانګړې کړې ده. دا چې اسلام د ښځو د تعلیم په هکله څه وایي او یوه لوستې میرمن په ټولنه کې څه ډول رول لوبولی شي، او که چیرته میرمنې تعلیم ونه لري کومې ستونزې به رامنځته شي. دا او دې ته ورته پوښتنې د نن ورځې له راغلي میلمنو سره به د بحث په جریان کې مطرح شي، چې د بحث میلمانه مې دي مفتي صاحب احسان الله ماتوریدي او ټولنیز فعال عاشق الله عاشق. تاسو ته ښه راغلاست وایو، ستړي مه شئ. مفتي صاحب که پیله تاسې وکړو، اسلام مبارک دین د ښځو د زده کړو په هکله څه وایي؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تر ټولو مخکې تاسو ته او ډاکټر صاحب محترم ته او تاسو په واسطه د ژمن تلویزیون او رادیو ټول اوریدونکو او کتونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. په دویم قدم کې د اسلام د زنانو تعلیم په باره کې څه وایي او څه ارشادات دي، په هغې باندې د رڼا اچولو څخه وړاندې مناسبه بولم چې د علم په باره کې اسلام مطلقاً څه ویلي، په هغې باندې لږ معمولي رڼا درته واچوم. بلا شبه علم یو داسې شی دی چې هغه د انسان د شرافت او د کرامت او د دنیا او د آخرت د سعادت ذریعه ده، او د همدې علم په ذریعه انسان الله جل شانه د نورو مخلوقاتو څخه ممتاز کړی دی، او همدې علم په توفیل او په برکت انسان د الله جل جلاله په فضل او کرم سره د ځمکې نه سره او سپین مختلف لعلونه، مختلف جواهر، مختلف معدنیات را وبسل، او د همدې علم په توفیل باندې پاس د اسمان لوري کې هم د تحقیق او د اکتشاف بیرغونه ورپول. که حقیقت وایو، حقیقت همدا دی چې علم په حقیقت کې د انسان د تخلیق مقصد ته د لاسرسۍ لپاره تر ټولو بهترینه ذریعه ده، او اسلام هم ځکه دغه ته زیاته توجه ورکړي. که چېرته موږ تاسو اسلام اولینی حکم ته وګورو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته متوجه شوی، هغه د تعلیم دی. لکه اوله وحی راغلی و چې اقرأ باسم ربک الذي خلق. ای پیغمبره ته لوستل وکړه د هغې الله په نهم باندې چې هغې مخلوقات پیدا کړي دي. همدا شانته په قرآن مجید کې الله تعالی بار بار د جاهل او د عالم، د لوستي، نلوستي، تعلیم یافته، غیر تعلیم یافته مثالونه بار بار ورکړي. که په قرآن مجید کې مونږ تاسو صرف د علم ټکي ته وګورو نو تقریبا دغه 80 ځلې راغلی دی، او بیا د حدیثو ذخیره خو بیخي زیاته ده، خو صرف که مونږ تاسو هغه مشهور کتاب د حدیثو بخاري شریف راواخلو، د هغې په کتاب العلم کې د حافظ ابن حجر رحمه الله تعالی د قول مطابق تقریبا 80 مرفوع احادیث د پیغمبر علیه السلام او 22 اثار د صحابه او تابعینو څخه د علم په فضیلت باندې را نقل کړي. د علم د فضیلت نه وروسته اوس راګرځم د خبرې ته چې اسلام کې د زنانو تعلیم څه مقام دی، هغې ته څومره پاملرنه کړې. امام بخاري رحمه الله او امام مسلم رحمه الله تعالی په خپلو صحیحینو کتابونو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث را نقل کړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 3 کسان داسې دي چې هغې ته به الله ډبل اجر ورکوي، 2 چنده اجر ورکوي. په هغې 3 کسانو کې هغه 3یم کس پیغمبر علیه السلام هغه څوک ښیي چې هغه خپلې وینځې ته ادب ورزده کړي، بیا ښه ادب ورزده کړي، خپلې وینځې ته تعلیم ورکړي او ښه تعلیم ورباندې وکړي،
بیا یې ازاده کړي، بیا نکاح ورسره وکړي، نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې فله اجران، د لپاره 2 اجره دي. دلته مولا علي قاري رحمه الله تعالی چې زموږ تاسو د احنافو یو لوی امام دی، هغه فرمایي د حدیث په دغه اخري برخې په شرحه کې چې دلته دغه حکم صرف د وینځو اړوند نه دی، چې څوک په وینځه باندې تعلیم وکړي هغه ته به ډبل اجر میلویږي، بلکې دغه د خپل اولاد او د امت مسلمه د نورو لورګانو اړوند هم ده. که چېرته هغې باندې څوک تعلیم وکړي نو الله به ډبل اجرونه ورکوي. یعنې ګویا که د مولا علي قاري رحمه الله تعالی د شرح په اساس باندې زنانو ته تعلیم ورباندې کول په خپلو لورګانو باندې، هغوی لوست یې جوړول، هغوی نه تعلیم یافته جوړول، دغه ډبل اجر لري، 2 چنده اجر لري. همداشانته په حدیث شریف کې راځي چې په صحابه کرامو کې یو صحابیاتو کې یو صحابي و حضرت شفاء بنت عدویه رضی الله تعالی عنها، د ډیره تعلیم یافته جنۍ و، بخي زیاته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ دې ته وویل چې څنګه تا حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها ته چې ام المؤمنین د پیغمبر علیه السلام کورنۍ ده، کورودانه ده، چې څنګه تا هغې ته د نمله دم ورزده کړی دی، همدغه شان د هغې ته لیکل هم ورزده کړه. نو دلته ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلې بیبي لپاره یو قسم د ټیوشن حیثیت جوړ کړی دی، هغې ترتیب ورته جوړ کړی چې وا ښځه ورته مقرره کړه چې ته زما ښځې ته لیک لوست ورزده کوه. او بیا همدغه شانته په خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم برا کې درومي بخاري شریف کې حدیث دی چې پیغمبر رسمي واو ورځ د زنانو لپاره تعلیم لپاره ځانګړې کړې وه. پیغمبر په هغې کې زنانو ته ورتله، هغوی ته به وعظ او نصیحت کول، هغوی ته به بیان کول. نو اسلام بیخي ډېر ارزښت ورکړی دی د زنانو تعلیم ته هم او هم د سړیو تعلیم ته هم. مننه مفتي صاحب. آیا لوستو مېرمنو ته په کورنۍ او همداشان په ټولنه کې ضرورت شته؟ نو دغه خو ډېره واضحه خبره ده، ځکه چې زموږ تاسو ټولنه هغه ټوله د هغې اصلاح په مېرمنو پورې تړلې ده، ځکه چې مېرمن د ټولنې اولنۍ مدرسه ده. که چېرته مېرمن تعلیم یافته وي، هغه په دین باندې خبره وي، هغه په اصولو باندې خبره وي، هغه په معاشرت باندې خبره وي، هغه د کورني ژوند سره خبره وي، د هغې باندې د پوره پوهه او معلومات وي، نو هغه چې کومه ټولنه په خپله غېږ کې مونږ ته روزي، هغه به هم د انسانیت او د اخلاقو په اعلی معیار باندې قیموي ده. نو نن سبا هم معاشره د حضرت عائشة رضی الله تعالی عنها، د حضرت ام سلمہ، حضرت ام دردا، حضرت حفصه، حضرت سمرا او حضرت شفاء رضی الله تعالی عنها په شان د صحابیاتو تعلیم یافته ښځو ته ضرورت لري، ځکه چې معاشري اصلاح ټوله په دوی پورې تړلې ده. نو معاشره واقعتاً د طبیعي ډېر زیات ضرورت لري. ډیره مننه مفتي صاحب، تاسو ته بیا هم راګرځو په دې اړه باندې به نورې پوښتنې ولرو. ټولنیز او مدني فعال عاشق صاحب، تاسو ته که راسو، که چېرته مېرمنې تعلیم ونه لري، کومې ستونزې به په ټولنه او همدارنګه په کورنۍ چې د مېرمنو زیاته ورسره لاس ورېوان دي ورسره مخامخ دي، په کورنۍ کې کومې ستونزې به رامنځته شي؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن سروری صاحب، مفتی صاحب، متوریدي د ژمن تلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو او ژمن تلویزیون د رادیو ټولو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ د دې مهم موضوع په اړوند. زه دومره ویلی شم چې په کومه برخه کې چې د ښځې زده کړې په اصطلاح عصري دینی علوم یا تعلیمات چې دي په کومه برخه کې څومره ضرورت دی په ټولنه کې، که په دې اړه موږ ووایو چې د یوه ماشوم روزنه هغه که په جسمي لحاظ دی، که په فکري لحاظ دی، که په بدني لحاظ دی، د یوې ښځې د ښې روزنې څخه سرچینه اخلي. مثلا موږ او تاسو وایو چې په ټولنه کې د ماشوم، مفتي صاحب هم دې خبرې ته اشاره وکړه چې تقریبا 24 ساعته د یوې مېرمنې سره ماشوم، هغه که ماشوم یا ماشومې پاتې کېږي، نو 24 ساعته دغه ماشوم د دې روزنې مسؤلیت د یوې مېرمنې په اصطلاح د یوې ښځې مسؤلیت جوړېږي. که چېرته یوه مېرمن، یوه لوستې مېرمن چې هغه د دیني اړخه، همدا ډول د عصري اړخه په دې باندې وپوهېږي، وتونېږي چې خپل ماشوم په ښه ډول سره په اصطلاح وروزي، هم به جسمي قوت پر ځای ټولنې لپاره به یو غوره شخصیت وړاندې شوی او هم به ذهني لحاظ، مثلا که یو څوک په جسمي لحاظ ښه کوي وي خو ترڅنګ یې په ذهني لحاظ جوړ نه وي، دا ټولنې لپاره یو ښه شخص نشي ثابتېدای، ځکه په ټولنه کې بېلابېل جرایم دغه نه رامنځته کېږي. د دې ترڅنګ ښځه، یوه لوستې ښځه، یوه پوهه ښځه، باتدبیره ښځه د ټولنې مهم نقش د کورنۍ په جوړښت کې په اصطلاح په ټولنه کې مهم رول لوبولی شي. مثلا اسلام د صحابهو ژوند، د پیغمبرانو ژوند زموږ
لپاره الګو ده. حضرت خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها چې یوه فصیحه باعلمه باعفته مېرمن وه، په ټولنه کې د یوې تجارې رول ادا کړی دی. تر څنګ حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها چې یوه پوهه مېرمن وه، په ټولنه کې د یوې فقیه د یوې محدث رول ادا کړی دی چې په بېلابېلو وختونو کې ان تر دې چې نارینه صحابه کرام به راتلل، هغې سره به خپل سوالات نیمګړتیاوې تنقصات شریکول، هغې به ځوابول. اصطلاح په عموم کې که راوګرځو ټولنه مېرمن ټولنه د انسانانو 50% برخه جوړوي. نو که د ژوند هر اړخ وګورو پرته له مېرمنې په ټولنه کې ژوند یا په اصطلاح د ماشومانو روزنه د یوې ټولنې په اصطلاح لوړ مقاصد پرته د یوې لوستې مېرمنې د یوې داسې مېرمنې چې د ټولنې په نفس خوی عادت پوه وي نیمګړې ده. مننه شیخ صاحب. یوازې په تعلیم سره ښځې کولی شي د ټولنې او د کورنۍ په آبادولو کې خپل رول ولوبوي که نورې لارې چارې هم شته؟ دغه موضوع ډېر پراخ اړخونه لري. مثلا یوه ټولنه که یوه ټولنه موږ په نظر کې ونیسو، ټولنه د تعلیم ورهاخوا ځینې نورې نیمګړتیا د ښځې په اصطلاح د ښځې د نشتون یا د علمیت د نشتون په اساس رامنځته کېدای شي. یوه ښځه خپل موثریت د ټولنې په بېلابېلو برخو کې په اصطلاح د هغې نیمګړتیا ضرورت حس کېدای شي. مثلا اوس وخت کې په اصطلاح که ووایو غوښتنې زیاتې شوي دي د نړۍ په سطحه. مثلا یوه ښځه کولی شي چې خپل رول د ټولنې په بېلابېلو برخو کې، مثلا طبابت کې، د زراعت برخه کې، په اصطلاح د پولیسو د یوې باعفته مېرمنې په حیث چې په اصطلاح هغې ته موږ او تاسو زموږ ټولنه ډېر ضرورت لري خپل خدمات وړاندې کولی شي. نو هغه د یوې ټولنې بېلابېلو برخو کې د نیمګړتیاو په اساس چې یوه مېرمنې ولري خپل حضور خپله نیمګړتیا د هغې څرګندېدای شي. دا خو دوی هغه وخت کولی شي کله چې دوی تعلیم ولري، یعنې په بېلابېلو برخو لکه تاسو طبابت برخه یا د همداسې نورې برخې. که چېرته یوه مېرمن لوستې نه وي، آیا د ټولنې په آبادولو همدې تر څنګ د کورنۍ په جوړښت کې کوم رول لوبولی شي مؤثر رولونه بالکل لوبولی شي. یوه مېرمنه که تعلیم ونه لري، الحمدلله موږ او تاسو یوه اسلامي ټولنه لرو، د کورنۍ په کارونو کې د یوې ښځې رول ډېر مؤثر دی. مثلا د یوه ذهنیت په ورکولو کې د یوې مېرمن رول بیخي واضح دی. هغه اړخونه مثلا د کور هغه کارونه، د یوې جامعې کارونه، که چېرته یوه ښځه نلوستې هم وي نو اړتیا خو یې لیدل کېږي، خو یوه هغه مېرمن چې لوستې ده د هغې نلوستې مېرمنې په نسبت په ټولنه کې ښه رول لوبولی شي. درنو لیدونکو، لنډه دمه لرو، وروسته له دمې له موږ سره پاتې شئ، خپرونه مو دوام لري. ښځه د اسلام په پلوشو کې يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ای خلکو، د خپل پالونکي له مخالفته وویریږئ، هغه چې تاسو ټول یې له یوه تنه پیدا کړئ او همداراز له هماغې د هغې جوړه هم پیدا کړه. سورة النساء. دغه خپرونه د بشري حقونو او رسنیو د څارې ادارې لخوا وړاندې شوه. قدرمن لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. په ټولنه کې د لوستو ښځو رول په اړه خپرونه دوام لري. په خپرونه کې میلمانه راسره دي مفتي صاحب احسان الله ماتوریدي، همدارنګه ټولنیز فعال عاشق الله اشک راسره خپرونه کې بیا هم برخوال دي. تاسو بیا هم ښه راغلاست، په خیر راغلاست. مفتي صاحب، ښځې یوازې د کور دننه مسؤلیتونه لري که د کور نه ماسې وا د باندې په ټولنه کې هم دوی کولی شي رول ولوبوي، هغه مېرمنې چې لوستې دي او لوست لري؟ دغه موضوع چې زنانه صرف د کور مسؤلیت لري که باندې هم مسؤلیت لري، که موږ تاسو لږ دغې ته سوچ وکړو چې د نر او د ښځې چې کوم تخلیق دی په دې کې الله تعالی ډېر ښکاره فرق ایښی دی. همداشانته د دوی رنګ روغن کې هم الله فرق ایښی، حتی د دوی چې کوم دغه اعضا دي، اندامونه دي او دوی کوم جسمانی قوا دي، د هغې په تخلیق هم الله جل شانو ډېر تفاوت ایښی دی او د دوی په مزاج او مذاق هم ډېر فرق دی. همدغه شانته د اولاد په روزنه کې
هم د هر یو ذمهواري ځان ته ده. د مېرمنې څه ذمهواري ده هغه هم معلومه ده، مشخصه ده، او د پلار څه ذمهواري ده د سړي نر هغه هم مشخصه او معلومه ده. نو دلته الله جل شانه هم دغه ته اشاره کړې په قرآن کې چې للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. د سړیو لپاره هم یوه حصه ده د هغه څخه چې کومه دوی ګټلې ده، دوی څه کړي دي، او د ښځو لپاره هم یوه حصه د هغه څخه چې دوی کړي دي. دلته دغه نه اوس دا معلومیږي چې په ځینو کارونو کې سړی یعنی نر هغه په ښځه باندې یو قسم حاکم دی، هغه په هغې باندې یو قسم فوقیت لري، خو د هغه په ترڅنګ کې دا هم ورسره ثابتېږي چې په ځینو کارونو کې بیا خاوند ښځې ته محتاج دی، نر زنانه ته محتاج وي. اوس چې د هر یو لپاره الله جل شانه طریقه متعینه کړې ده، د هغوی ذمهوریان الله جل شانه متعینه کړي دي. د نر دا ذمهوري ده او د ښځې دا ذمهوري ده. اسلام ښځې ته چې کومه ذمهوري ورکړې هغه یې د کور ورکړې، یعنې هغه یو قسم د کور وزیر داخله جوړه کړې چې دا یې تا په غاړه ده، کور چې څومره کارونه دي هغه به دا کوي، د هغې ته مسؤلیت ورکړې. خو باندې چې کوم کارونه دي هغه الله جل شانه نر ته ورکړي دي. دې په خاطر باندې چې دغه ښځه چې کومه دغه ډېر صنف نازک دی، هغه که چېرته مزدوري کوي یا د کار لپاره وځي، نو د مختلفو مشکلاتو سره هغه مخامخ کېدلی شي، ده هم فزیکي او هم فرهنګي او هم اخلاقي، هر رقم ته مشکلو سره هغه مخ کېدلی شي. نو دې په خاطر الله جل شانه ښځې ته دومره لوړ مقام په اسلام کې ورکړی چې که چېرته هغه د لور په صفت وي نو نفقه او خرچه الله په پلار باندې لازمه کړي، که چېرته هغه د مور په شکل وي نو نفقه او خرچه الله په زوی باندې لازمه کړي، که چېرته هغه د مېرمنې کورودانې په شکل کې وي نو الله یې نفقه په خاوند باندې لازمه کړي. نو دلته چې د هر یو لپاره د کار او د ذمهورۍ مقدار او حد وټاکلی شولو، نو اوس په دې اساس باندې دا ویل چې مثال د زنانه د هم باندې کار وکړي، د صرف د هغو خلکو دسیسه چې هغوی خو د غرضه وو، هغوی د خپل جنسي تسکین لپاره او د خپل حیواني شهوتونو د تسکین او سړولو لپاره هغوی دغه فرموله را ایجاد کړله چې نه دغه ښځه د هم باندې وځي، سړی د هم باندې وځي، یعنی ابا چې کلبا کوي ښځه د هم او کلبا ورسره کوي ده. نو دوی دلته دغه د ښځې سره ظلم وکړه غربیانو چې دوی په ښځه باندې په زنانه باندې هم د مور فرایض د مور ذمهورۍ هم ټولې پرې ورواچولې چې هغه به دا کوي، تر څنګ د پلار چې کومې ذمهورۍ وي چې باندې به دی کار کوي، باندې منفقات دی ورته راګټي، دی به ورته راحاصلوي، هغه ذمهوریانې هم غربیانو په زنانه باندې ورواچولې. نو تاسو فکر کوئ لکه اوس تاسو وایئ چې دا د غربیانو یوه دسیسه ده، مثلا لکه د زنانو بهر ته لیږل، هغوی باندې کار کول، اصلا اسلام تاسو یادونه وکړه چې په کور کې دا حق دوی ته ورکړی دی چې یوازې په کور کې کار مسؤلیت د مخ دنده یوسي. په اوسني عصر کې چې حال دا چې په ټولنه کې د باندې ښځو ته اړتیا ده، لکه ډاکټر صاحب مخکې وایي طبابت برخه ده، بهر باید دوی لاړې شي ځکه طبابت برخه کې زنانه مریضان دوی ته راسي، دوی تداوي کړي. آیا تاسو دا اړتیا محسوسوئ؟ دا خو بالکل دا خو خره خبره ده. دې ته خو ما ځکه اشاره نه وکړه چې دې ته خو اشاره کول داسې ولکه لمر ته چې وایي چې ورځ وایي چې لمر موجود دی، دا خو هر چاته معلومه چې په دې کې واقعتاً ښځو ته باندې وتل ضرور هم دي، اسلام هم اجازه ورکړې، اسلام او د اسلام چې کوم وارثان دي هغه دغه منع هم نه کوي ده، خصوصا دغه د طبابت برخه چې هغه د هغوی خپل مسلک دی. د تعلیم که زه خبره وکړم، د تعلیم ګوره مختلف مضامین لري، لکه موږ تاسو د پوهنتونونو کې مختلف پوهنځي لرو، بیا مختلف ډپارټمنټونه لرو، نو دغه تعلیم مختلف مضامین او مختلف ډپارټمنټونه لري. په دې کې خو بعضې تعلیمونه داسې دي چې هغه بالکل ښځې ته ضرورت نشته. لکه مثال به زه درکړم، د انجنیرۍ برخه شولې، همداشانته عسکري تعلیم شولو، همداشانته ټیکنیکل تعلیمونه شول، دغه ښځې ته اړتیا نشته. کومه چې پاتې شوله د طبابت برخه، په دې کې ښځه بیا ډېر فراخ رول لوبوي او ورته ضرورت هم دی چې هغه بعضې امراض نسوا دي د زنانه او مرضونه چې هغې لپاره دوی باندې یو قسم فرض کفایي ده چې باید دوی دغه کار وکړي. نو هغه ضرورتونه چې اسلام دوی باندې لازم کړي دي، دوی پرته نشونې دي، دوی نه بغیر نه کېږي، په هغې کې اسلام دوی ته وتلو بالکل اجازه ورکړې ده. په اوس عصر کې هم دوی وتلی شي، خو د اسلام په چوکاټ کې. په پخوا زمانه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم همدغسې وو، زنانه به وتلې د خپلو کارونو لپاره چې کومې دوی مشکلات وو چې هغه په دوی پورې تړلي وو، هغې لپاره به دوی بالکل وتلې. نو د خپلو ضروریاتو په اساس باندې وتل دا خو بالکل جایز دي ورته. خو یو دا ده چې بس صرف فقط په هر برخه کې، په هر یو قسم ډپارټمنټ کې یا په هر دفتر کې د ښځو وجودوالی ضرور وګڼل شي، لکه څنګه د غربیان یې ګڼي، بیا اسلام یې دغې تایید نه کوي، اسلام یې دې مخالف دی. آیا دوی په دې برخه کې کولی شي زنانه چې مقصد لکه رسنیزه برخه چې دوی راسي اسلامي خپرونې یوازې ښځې د ښځو لپاره پر مخ یوسي، د عامه پوهاوي لپاره چې یوازې ښځې،
آیا دې کې په شریعت دې اجازه لري؟ کې خو به دغه دوی ته اجازه وي. دوی اجازه دا معنا چې دوی هغه خپل منځ کې سره وکړي. رسنۍ ته ولې ورته راوځي؟ دوی د زنانو کې خپل یو قسم رول ولوبوي، هغوی اصلاح لپاره، د هغوی عام پوهاوی لپاره خپل مشخصه ځای ولري. ده هغه صحابه کرامو به هم درلودل، صحابياتو به کولې، خو لیکن دا چې هغه بس باندې راوځي د میډیا ته راوځي او د میډیا په سطح باندې هغه داسې کوي، دا به اسلام نه خوښوي. په پخوا زمانو کې د اسلام په لومړي راتګ سره چې ښځو د تعلیم په برخه کې کوم رول لوبولی ده نسبت اوسني میرمنو سره څه توپیر لري؟ په تعلیم کې خو به توپیر ډېر ولري. ده همدغه شان د تعلیم په حصول کې به هم ډېر توپیر ولري. لکه موږ تاسو چې وګورو چې په هغه زمانه کې ډېر صحابيات هغه وی چې هغوی د قرآن او حدیث ته ډېره مخه کړې وه، هغه تعلیمونه ډېر حاصلول او د حصول چې کومه طریقه وه هغه هم د نن سبا خلکو په شان ته نه وه چې مخلوط وه، ګډ وډ وه، هغه بالکل ډېره هغه وه چې ما څنګه په اول سر کې اشاره درته وکړه چې امام بخاري رحمه الله په خپل صحیح بخاري شریف کې د پیغمبر اسلام حدیث ذکر کړی چې زنانو لپاره به ورځ ټاکلې وه، زنانه په هغه ورځ باندې په غذای کې جمع کېدلې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هغوی ته وعظ او نصیحت کولو. نو د هغوی دا طریقه وه چې خپل ځان ته مستقل به وو، صحابه کرام سره په یو ځای باندې نه وناسته. همداشان یو حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورځ روان وو، زنانه هم ولیدل، سړی هم چې په لار باندې روان وو. نو پیغمبر اسلام ډیر ورته په قهر شو او زنانه ته و چې تاسو د لارې په یو څنګ باندې زیدا د لارې په مینس کې ما درومي. نو تعلیم خو نه اسلام باندې کړی دی او نه هم امارت باندې کوي، نه هم علما باندې کوي، خو لیکن صرف چوکاټ چې چوکاټ باید ورته جوړ شي او د باندې کار روان هم دی، اب ورته جوړیږي هم ان شاء الله. هغه چې ورته جوړ شي هغه په محیط کې دوی بالکل تعلیم کولای شي. مننه مفتي صاحب. عاشق صاحب تاسو ته کراسو د اسلامي ټولنې په جوړښت کې دی ویل لوستي ښځې موثر رول کوم د سره کوم کولای شي دوی ولوي؟ ډېره مننه سروري صاحب، مفتي صاحب محترم د خبرو باندې فوکس وکړو، ماشاءالله به خپل معلومات وړاندې کړل. زه وایم چې په ټولنه کې یو هغه اړخونه دي چې یوه میرمن په بهر کې ورته اړتیا لري، یو هغه اړتیاوې دي چې په داخل د کور کې یوه میرمن هغه ته اړتیا لري. مثلا د یوې میرمنې په حیث دي رادرومي بهر تجارت کوي یا په اقتصادي مسایلو کې یا په بله برخه کې، د دې لپاره مهمه خبره همدا ده چې د کور په کارونو کې مثلا د ماشومانو په روزنه کې مهم رول ادا کړي. که هغه ماشومان یا د خپل د کورنۍ هغه د دې لاس لاندې کسان په ښه ډول سره رهبري کړي، د یوې ټولنې د بهر خدمتګار په حیث دلته یې موثریت بیخي زیات دی. یوه خبره د مثال په ډول کوم، مثلا که د موږ او تاسو په داخل د افغانستان کې د یوې اسلامي ټولنې نظر د یوې خارجي ټولنې سره چې هغه بېلابېل ملتونه په هغه کې شتون لري، مثلا په عموم کې که ووایو چې په اصطلاح د چین د خلکو، د امریکا د خلکو، د اروپا د خلکو سره پرتله کو، دوی هم نور څه نه غواړي، یوازې همدا غواړي چې ښځه د کار وکړي. د ښځې کار په داسې ډول سره غواړي چې موږ په ټولنه کې د یوې حیثیت او بېوکاره باعفته مېرمنو په حیث رول ورکوو چې د کور د یوې مېرمنې د یوې لوستې ښځې په شکل دې رول ادا کړي. خو دوی غواړي چې د مېرمن راوباسي، د همدې سړي خدمتګاره جوړه کړي، خو په داسې شکل سره چې هغه یو داسې کس چې هیڅ ارتباط ورسره ونه لري، په اصطلاح هغه درنده کارونه. او د دوی شعار بیا هم که ووایو یو ډول کذب حیثیت لري. مثلا دوی د ښځې لپاره د کار حقوق غواړي، د کار حقوق دوی ورته غواړي، خو داسې بیا نه وایي چې ښځه د پلار سره لکه مفتي صاحب چې وویل چې کلبه دې وکړي، درنده شکه کارونه دې وکړي، په یوه ښاروالۍ کې د وظیفه اجرا کړي، نو دوی سره دغه متفاوت رول لري. نو که یوه مېرمن د کورنۍ هغه حالات په اصطلاح اشپزي، د ماشومانو روزنه، د نورو ښځینه‌و په مقابل کې خپل اسلامي لوستونه هغه اجرا کړي، نو د ټولنې د بهرني محیط څخه په کور کې مؤثره تمامیدای شي. یعنی کولای شي د یوې کورنۍ په جوړښت کې همدارنګه د یوې سالمې کورنۍ په جوړښت کې دا خپل رول ولوبوي. آیا له دې څخه ټولنه هم متاثره کېدای شي؟ بالکل. د یوې مېرمنې په اصطلاح که موږ تاسو دا خبره مشهور هم د هر څوک کوي،
که چېرته موږ او تاسو ماشومانو ته په خوله ووایو دا کار وکړه یا دا کار مه کوه، ماشوم په دې نه پوهېږي چې دا کار کول یا نه کول دا ښه کار دی که بد کار دی، یا یې په ذهن کې ونیسي. یو ماشوم چې یو الهام اخلي، یو عادت اخلي، هغه ستا عملي عادتونه ګوري. نو که یوه لوستې مېرمنه هم لوست ولري، هم تعلیم ولري، او هم په کورنۍ کې ښه عادات د ماشومانو تربیه وکړي، نو تر هغې چې یو نارینه د یو ماشوم په روزنه کې ښه رول لوبولی شي، یوه مېرمن ښه رول لوبولی شي. دا چې په افغانستان کې د تعلیم کچه کمه ده، ټیټه ده، که چېرته ښځې تعلیم ولري، مېرمنې تعلیم ولري، د ټولنې په جوړښت کې به څومره مثبت رول ولري؟ واضح خبره ده، 50% نفوس په اصطلاح همدا پاتې 50%، دا هم لکه د کوم 50% چې د دې د تاثیر لاندې دی په غیر مستقیم ډول. مثلا نارینه هم د تاثیر لاندې راځي. مثلا که یوه باعفته مېرمن په اسلامي چوکاټ، په اسلامي اصولو، په هغه ټولو ملاحظاتو باندې پوره وي، په غیر مستقیم ډول نارینه هم، مستقیم او غیر مستقیم ډول نارینه هم دغه تاثیر څخه راځي. نو د دې لپاره ضرور ده چې مېرمنې په خپل چوکاټ کې چې زموږ د ټولنې سره سمون ولري ډېره اړتیا لري. په اوسني وخت کې په شاید په افغانستان غوندې ټولنه کې لرې پرتو سیمو کې موږ داسې خلک هم ولرو چې د مېرمنو له تعلیم سره به ډېر خلاف رواني. هغوی ته تاسو څه ویل لرئ تر څو څنګه کولی شو دوی دې ته متوجه کړو چې دا ورته مهم ده؟ اوس وخت کې خو شرایط ماشاءالله بیخي ډېر ښه شوي دي. د دې لپاره چې دولت ځان د دې مکلف ګڼلی دی چې په ټولنه کې څنګه موږ وکولی شو چې د خلکو عزت، ناموس موږ مسؤون کړو. نو ضرور همدا ده، په ټولنه کې په هر کلي کې یو یا دوه مدرسې شتون لري. په اصطلاح هغه اقتصادي مشکلات هم که ووایو دومره مشکلات نه رادرومي، ځکه یو ورور کولی شي، یو پلار کولی شي، یو بچی کولی شي د خپلې خور لور سره لاړ شي تر هغه مدرسې پورې بوځي. دلته که په دې برخه کې خپل پلرونه، خپل ورونه، خپل خوند دې برخې ته توجه وکړي، دا د دوی لپاره ښه خبره ده. په دوی باندې د دې مسؤلیت، مکلفیت دی چې په داسې ځای کې چې هغې کې د دوی عفت، عزت مسؤون وي، باید موږ ورته مسایده کړي. مننه اشک صاحب. مفتي صاحب داسې خپرونې وخت هم په کمیدو ده. په مخکې اشک صاحب هم په دې وغږېدو، تاسو هم ډېر ښه معلومات وړاندې کړو چې مېرمنې تعلیم څومره مهم ده، د ټولنې په یوې سالمې اسلامي ټولنې په جوړښت کې څومره ډېر رول دی لوبولی شي. مخکې دا پوښتنه تکرار شوله چې په زیاتره سیمو کې به شاید خلک دې ته اجازه ورنه کړي دیني تعلیم د دې تر څنګ عصري علومو په برخه کې چې ورته اړتیا ده لکه طبابت او نورې برخې. څنګه کولی شو هغه خلک دې ته قانع کړو چې هغه خپلې مېرمنې، خپلې خویندې دې تعلیم ته وهڅوي او تعلیم په وکړي؟ مؤثره لار به کومه وي؟ دې ته خو ډاکټر صاحب محترم هم ماشاءالله خوندوره اشاره وکړه چې تعلیمي مرکزونه زیات کړلی شي ده. ترڅنګ دغه چې د تعلیمي مرکزونو تر زیاتوالي ترڅنګ دوی څنګه مونږ وتشویق کوو چې دوی د تعلیمي مرکزونو ته لاړې شي، یا کورنۍ دغې ته وهڅولی شي چې هغوی خپله لور، خپله خور تعلیم ته وهڅوي ور ویلېږي ده. دې باندې موږ تاسو زه وایم چې په ټولنه کې د هر مسلک والا خلک ځان ته مکلفیت لري. علما دا مکلفیت لري چې هغه د اسلام دغه حکم خلکو ته په ډاګه بیان کړي چې د زنانو تعلیم په اسلام کې څه حکم لري. لکه ما څنګه مخته رڼا پرې واچوله چې اسلام یې مخنیوی نه دی کړی، او نه هم علما مخنیوی کوي، او نه هم اوسنی حاکم نظام اسلامي امارت مخنیوی کوي، هېڅوک هم مخالف نه دي. نو بیا ول نه ورکولی کېږي. تعلیم باید ورکړلی شي. همدا شانته په دغه برخه کې چې کوم ټولنیز ملګري دي فعال د سوشل میډیا، د پرنټ میډیا، دې په لارې باندې هم باید دوی ته قناعت ورکړلی شي ده. همدغه شانته یو قسم د عامې پوهوۍ لپاره مختلفو ځایونو کې غونډې جوړې شي ده، په دې کې کار وکړلی شي ده، خلک وهڅولی شي ده تعلیم ته. ځکه تعلیم یو داسې مهم شی دی چې هغه د هر یو تمدن د پرمختګ لپاره د ملا د تیر حیثیت لري. که موږ چېرته وغواړو چې زموږ نظام بقي پاتې شي او زموږ تمدن پرمختګ وکړي، نو تعلیم عام کول پکار دی چې هر څوک باسواده شي، هر څوک لیک لوست دا کېده. نو دې لپاره هر څوک د خپل مسلک موافق دا دنده او مکلفیت لري چې خلکو کې عامه پوهاوی وکړي. هغه که علما دي هم، که تاسو د سوشل میډیا ده هم، که ټولنیز فعال فرهنګي ملګري دي هم، او که د نور تعلیم یافته طبقې والا خلک دي هم، چې څومره دي هغه په دې کې باید ټول هر یو کس په دې کې مکلف دی، هغه باید په دې کې رول ولوبوي او خلک دې ته وهڅوي. علت وجه دا ده
چې دا ما مخته څو ور اشاره وکړه ډاکټر صاحب محترم هم څو ځلې اشاره ورته وکړه چې دغه ټولنې اصلاح ټوله په میرمن پورې تړلې ده. که چېرته میرمن مونږ باسواده وي، هغه تعلیم یافته وي، د هغې غېږې نه چې کومه ټولنه باندې راځي هغه به هم تعلیم یافته وي، هغه به د اخلاق او د انسانیت په اعلی معیار باندې قیمه وي. ده که چېرته میرمن تعلیم یافته وي، هغه چې زوی ته شیدې ورکوي هغه به په اودس باندې ورکوي، هغه چې کله زوی زنګوي په الله الله به زنګوي، هغه به زوی ته د ماشومتوب نه د غیرت، شجاعت، د حمیت او د اخلاق او د انسانیت درس ورکوي. ده نو هماغه به وي ده چې دغه په اساس باندې به ان شاء الله په ټولنه کې سلطان صلاح الدین ایوبي، احمد شاه ابدالي، محمود غزنوي په شان شخصیتونه نور هم پیدا کیږي. تاسو نو بیا مې ونړئ درنو لیدونکو، تاسو نه هم مننه تر دې مهاله له موږ سره پاتې وئ. خپرونه مو تر پایه را سره واورېده. تر بیا چې ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، تر بیا ښې چارې. ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې. په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دینی علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنې ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه